سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبر پښتو ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو د جاوا سکرپټ چې دی هغه په ډیټا ټایپس باندې کار کوو. موږ به دا لولو چې ډیټا ټایپس چې دی څه ته وایي او کوم ډول ډیټا ټایپس چې دی هغه موږ سره موجود دی. په دې ویډیو کې چې دی موږ ویریبلز باندې کار کړی چې موږ سره کوم ډول ویریبلز دي او په کوم ځای کې استعمالیږي. نن به راځو په ډیټا ټایپس باندې به کار کوو او وایي به چې کوم ډیټا ټایپ چې دی څرنګه کار کوي او څه ته وایي. راځو ویژوال سټوډیو کولاوو. زه هغه زوړ فایل کولاوم. دلته چې دی زه ډایرکټلی دا پریویو اخلم. دا پریویو چې دی تاسو به دلته چې دی دلته لیکلي لایف شیر، نو که غواړئ ځان ته خپل داسې لایف پریویو راولئ. زه درته اوس ښیم. دلته ګوره زه لیکم باډي کې. پهله زه دا کلیر کم. زه دلته ته اینې ګوره دلته لیکم چې زه چې هر څه لیکم هغه به دلته ما ته پریویو کې راځي. اینې ما سره دلته پریویو کې هماغه شیزونه دلته ما سره چې کوم زه دلته څه شیم شیر کوم هغه شیز به ما سره دلته په پریویو کې ډایرکټلی راځي. نو دا چې دی دا تاسو کولی شئ. دلته به تاسو لایف شیر باندې کلیک کړئ. ویژوال سټوډیو چې تاسو کله کولاو کا او هغه کې به چې دی خپل مایکروسافټ آی ډي هغه ورکړئ. که تاسو بیا هغه هم نه کولی دلته راشئ د ایکسټینشن سره راشئ. دلته به ورکړئ چې لایف سرور په نامه باندې تاسو به دلته دغه چې دی دغه ایکسټینشن خپل ځان سره انسټال کړئ. چې کله تاسو دا انسټال کړو نو تاسو به په دې ځای کې چې دی یو ورکوټه شانته کې ایکسټینشن انسټال شي. تاسو به په هغې باندې کلیک کوئ په لایف باندې. نو تاسو به چې دی دغه ستاسو دغه کوم فایل چې دی HTML فایل دی دا به تاسو سره ډایرکټلی پریویو کېږي. دا د دې لپاره چې تاسو سره به لږ اسانتیاوې پکې منځته راځي. راځو موږ په ډیټا ټایپس باندې کار کوو. وایو چې ډیټا ټایپس چې دی دا څه ته وایي. دلته چې دی موږ سره دغه ډیټا ټایپس دي چې یو پکې سټرنګ دی، بل نمبر دی او بل بولین دی، همداسې ایرې دی، آبجیکټ دی، نل دی او انډیفاینډ دی. دا د ډیټا ټایپس چې دي هغه ډولونه دي. راځو وایو چې ډیټا ټایپ وایي څه ته. تاسو ته ما په تیر لیکچر کې ویلو چې موږ که ویریبل یو دانه اخلو نو موږ به په داسې ډول اخلو چې لومبی به د ویریبل هغه ټایپ اخلو، هغې نه بعد به د ویریبل نیم لیکو، که هر څه نیم موږ هغې ته ورکوو. هغې نه وروستو چې دی دا سلایډ شو ته دغه کم. دلته تاسو کتلی شئ. هغې نه وروستو به موږ څه کوو، بیا چې دی دې ته ویلیو ورکوو. نو دغه ویلیو چې دا د دې ډیټا ټایپ دی. دلته دا د دې ټایپ شو، ویریبل ټایپ شو، بیا نیم شو. هغې نه وروسته مونږ چې دی کوم ویلیو دی ویریبل نیم ته ورکوو دې ته وایي ډیټا ټایپ. نو دا مونږ سره هم سټرنګ کې دی شي، هم نمبر کې دی شي، هم داسې بولین کې دی شي. نو په دې دانو کې مونږ سره هر یو کې دی شي. هغه څنګه که چېرته اوس دلته اګزامپل کې تاسو ته زه وښیم چې که چېرته ایکس ته مونږ داسې ویلیو ورکړو چې هغه په دې کوټیشن مارک کې بنده وي، نو دا یو سټرنګ ویلیو ده. سټرنګ ویلیو یعنی مونږ یو خط ولیکو دی که مونږ دننه چې په یو کوټیشن کې مونږ دننه هر څه واخلو نو هغې ته یو سټرنګ ویلیو ویل کېږي. همداسې که دغه ویریبل ته چې دی مونږ ویریبل نیم ته چې دی مونږ یو نمبر ډیکلیر کو هغې ته وایي نمبر. دغه دې ډیټا ټایپ چینج کېږي نمبر ته. که دې ته مونږ یو دوه ویلیوګانو کې چې دی یا ترو ورکو یا فالس ورکو. یو ویریبل ته که مونږ داسې ویلیو ورکړه چې ترو او یا مو ورته ولیکو چې فالس، نو دا بیا څه ته اوړي، دا بیا بولین ته اوړي. بولین مونږ سره دوه ویلیوز دي چې هغه یو ترو ده یو فالس ده. د دې استعمال چې دی دا به انشاءالله مونږ تاسو پر روانو ویډیوز کې ولولو چې اف کې استعمالیږي او ډېرو نور ځایونو کې هم د بولین چې دی دا ویلیو یا دا ډیټا ټایپ چې دی دا استعمالیږي. همداسې راځو مونږ چې دی که چېرته ایکس ته داسې ویلیو ورکو چې هغه په یو بریکټ کې ونیسو او هغې ته مختلف ویلیوز ورکو په کوټیشن کې، نو دا یو ایرې باندې چې دی بدلیږي. بیا د دې ډیټا ټایپ څه شی وي، ایرې وي. دلته ورسره ما آبجیکټ لیکلی دی. دې باره کې هم تاسو ته وایم چې ایرې سره ما ولې آبجیکټ لیکلی دی، نو دا په پریکټیکل کې زه تاسو ته وښیم.
بیا موږ سره چې دی ویریبل کې فار ایگزامپل که موږ دغه لارج بریکټ واخیستلو او هغې کې موږ دغه ته ویلیو داسې ورکړه چې اف نیم یا فادر نیم ایکسپلینیشن مارک دا مساوي دی د کامران سره کوټیشن کې موږ واخیستو. بیا موږ کامه ورکړې د لاست نیم از ایکول ټو احمد یا فرست نیم یا فادر نیم سوري دلته فرست نیم راغلی مو که دا فادر نیم دی خو فرست نیم از ایکول ټو کامران and لاست نیم از ایکول ټو احمد. نو دا که موږ په دې ډیزاین کې په دې سینټکس کې والو دا بیا څه شي کوي دې ته موږ آبجیکټ ویو دې ډیټا د دې ډیټا ټایپ به څه شی وي آبجیکټ وي. که چېرته موږ یو ویریبل ته ویلیو ورکو او هغې ته ولیکو نل د دې ډیټا ټایپ به څه وي نل وي. نل مطلب چې یعنې موږ هیڅ کومه ډیټا چې دا سوري موږ دې ته نل ډیټا ورکو نه غواړو چې کومه ډیټا دې ته موږ ډیکلیئر کو یا دې ته انیشلایز کو په دې هر یو ډیټا ټایپ کې. او بل لاست چې موږ سره دی هغه انډیفاینډ دی. انډیفاینډ او نل کې مطلب دا دی نل مطلب دا دی چې موږ هیڅ ویلیو دې ته نه ورکو او انډیفاینډ نه مطلب دا دی چې موږ تر اوسه پورې کومه ویلیو نه ده ورکړې یو ویریبل ته موږ هیڅ ویلیو لا تر اوسه نه ده ورکړې خو غواړو چې یو ویلیو ورکو. او نل دا دی چې موږ ویلیو نه غواړو چې ورکو صرف دی نلو سي. امید دی چې په دې دواړو کې تاسو څه ډفرنس وي هغې باندې پوه شوي. د دې ډیټا لاندې مو لیکلی ټو چیک ډیټا ټایپ وی یوز ټایپ آف ایکس فنکشن مطلب ټایپ آف ایکس چې دی دغه فنکشن به مونږ په وی ایس کوډ کې یوز کوو تر څو مونږ د دې ډیټا ټایپ معلوم کړو. راځو مونږ پریکټیکل ته راځو. پریکټیکل کې به زه تاسو ته وایم چې زه راځم فار ایگزامپل زه یو ویر اخلم a is equal to زه یو string value ورکوم چې کامران. زه راځم دلته لیکم document dot write لیکم type of a دا ما واخیستو نو دلته به ما سره باید دا څه وکړي دا ما ته راکړي چې یاره د دې ټایپ څه شی دی. سوري دا دلته پرابلم ورکوي زه دا دوباره کولاوم. where is a is equal to Kamran همداسې document dot write type of a نو دی ټایپ چې دی ته مالا وښایه. ګورې تاسو دلته کتلی شئ چې دی ما ته راکړه چې د دې ټایپ چې کوم دی هغه سټرنګ دی. زه دلته یو بل ډاکومنټ اخلم document dot write او ما ته د a ویلیو واخله. همداسې راځم زه ورته لیکم document نو تاسو دلته کتلی شئ دا پرابلم ورکوي دی فایل کې څه پرابلم دی خو تاسو کتلی شئ یو منټ زه وګورم زه د دې دا پریویو بندوم. دلته اوس تاسو وکتو چې دا سوري لږه مشکلې په پریویو کې ورکولو خو به هر حال هماغسې کوډ موږ ولیکو. نو تاسو کتلی شئ دې ته ما چې دا ویلیو ورکړه زه راځم د داسې ورکوم او دې ته داسې ډیزاین ورکوم. نو ما دې ته چې دی په کوټیشن مارک کې ویلیو ورکړې ده نو تاسو کتلی شئ دې ډیټا ټایپ یې ما ته څه شی راوښکو سټرنګ راوښکو. خو که دې ته زه نمبر ورکم فار ایگزامپل سوري زه به هم دلته ډایرکټلی اوور رایټ کم که دې ته زه اوس ورکم چې 35 نو دا به ما سره څه شی شي دا به ما سره د دې دغه ویلیو چې دا ډیټا ټایپ چې دی دا به نمبر ته چینج شي. نو د دې ډیټا ټایپ چې شو چینج شو. که دې ته زه اوس هر ډول نمبر ورکوم که ډیسیمل هم ورکوم نو دې دا ویلیو چې دا به ما سره چینج کیږي ځکه ګوره
هماغه ګوري که ډیسیمل ورکوم نو ما سره به څه شی وي هماغه نمبر وي د دې ویلیو به د سټرنګ نه څه شی دی چینج کیږي نمبر ته که دې ته زه اوس څه شی ورکړم راشم او دا رایټ کوم ورته وایم چې ترو دا به ما سره په بولین باندې چینج شي دا ګوره دې ډیټا ټایپ چې دی بولین ته چینج شو زه یو ځل پریویو بیا ګورم که چېرته دا پریویو اوس ټیک ده نو تاسو کتلی شئ نی دلته رالم زه ما تاسو ته وښودو چې یاره د دې ټایپ څه شی دی ډایرکټلی موږ ته دې پریویو راکړله زه دلته اوس دې ته ویلیو ورکوم فور ایگزامپل دې ته ویلیو ورکوم چې یاره زه دې دا دې فالس شي دې پریویو کې پرابلم دی سوري ویډیو کې لږه کومه مسله راغځي نو دې لپاره زه سوري خو به هر حال نو تاسو کتلی شئ دا اوس هم چې دا د دې ویلیو چې کومه ده هغه موږ سره څه شی دی بولین ده زه راځم دا فایل چې دی یو ځل بیا دلته څه شی کوم false save and دا ګورئ دا اوس هم بولین ده موږ سره دلته زه راځم اوس دې ته زه ویلیو څه اخلم دې ته زه اوس ویلیو فور ایگزامپل یو ایرې اخلم تاسو ته ما ویلیو دلته په ایرې کې ما تاسو ته ویلیو چې دې سره آبجیکټ ما ولې لیکلی که زه دلته اوس یو ایرې ډیکلیئر کړم فور ایگزامپل زه راځم A is equal to کامران احمد او ورته وایم چې انجینیر دا ما دې ته ویلیو واخیسته خو دلته به ما سره څه شو کوي ګوره دلته ما سره څه لیکي آبجیکټ لیکي په جاوا سکرپټ کې دا کار دی که چېرته مونږ یو ایرې ډیکلیئر کوو نو هغه به مونږ ته څه راکوي هغه به مونږ ته د هغې ډیټا ټایپ چې دی آبجیکټ ښیي خو په پی ایچ پي کې یا کوم بل لنګویج کې چې دی که مونږ ایرې اخلو نو هغې ته چې دی بیا دلته چې دی ایرې به لیکي او هغه به ایرې شو کوي خو ما تاسو ته دلته تاسو اوس به وایي چې دا آبجیکټ دی نو بیا ایرې ورته ولې وایو نو دا ایرې ورته ځکه وایو چې دا مونږ از ایرې دلته ډیکلیئر کوو او ایرې په شان دی باندې چې دی مونږ د دې انیشلایزیشن کوو نور چې دلته کوم آبجیکټ ښیي هغه جاوا سکرپټ کې د دې خپل کوم کوډینګ چې دی دې ته آبجیکټ ویلی دی راځو بل چې دی مونږ سره آبجیکټ دی خپله آبجیکټ دی دې کې هم یو خبره ده چې دلته ما شاید کلیر کړې وي یا نه مې کلیر کړې خو هغه به تاسو ته زه دلته اوس وښیم هغه داسې دی که چېرته زه اوس ولیکم چې یاره ویر سوري ویر نه لیکم ډایرکټلی دې ته ویلیو دغه کوم او لیکم چې فرست نیم دې ته داسې ویلیو ورکوم فرست نیم از ایکول ټو کامران همداسې لاست نیم is equal to احمد دې ته ما دا ویلیو ورکه زه دا سیف کوم خو دلته به ما ته دا ویلیو نه ښیي دا ویلیو ما ته داسې ډول کې ښیي ګوره آبجیکټ ما ته به دلته د دې دا ویلیو نه ښیي دې ویلیو ښودلو لپاره به مونږ انشاءالله آینده ویډیو کې وایو چې دا ویلیو مونږ څنګه ښودلی شو دلته زه صرف تاسو ته وایم چې دغه ویلیو چې دا آبجیکټ د دې ډیټا ټایپ چې دی هغه آبجیکټ دی دلته تاسو کتلی شئ دې ډیټا ټایپ څه شی دی آبجیکټ دی تاسو نن صرف په ویډیو کې چې دی دا زده کړئ چې کوم ډول ډیټا ټایپ چې دي هغه مونږ سره موجود دي که د دې ویلیو زه اوس چینج کړم نل ته نو تاسو کتلی شئ چې د دې دغه به مونږ سره څه شي نل ته چینج شي ویلی وی به دا به نل ته چینج شي خو زه راځم ته ودرېږه د څنګه پرابلم ورکو دا شاید یو منټ نل مې ولیکو او دا هم ځکه دا چې دی دا هم آبجیکټ ښیي ځکه تاسو ته ما ویلي چې دې کې ما نه خبر آبجیکټ هم دی او دې درې واړو کې چې دی هر څه به چې دی دا به ازه آبجیکټ ښیي خو د بیا چې دی دغه کې چې دی کوم دی لکه فور ایگزامپل بولین شو
نمبر شو او سټرینګ شو. دې شیزونو کې به د دې خپل هغه ډیټا ټایپ ښیي. همداسې که چېرته اوس مونږه ډیفاین کومه ویلیو ورنه کړو، اوس د دې ویلیو که زه داسې کوم چې ورته ولیکم چې یاره د دې ویلیو هیڅ هم نشته، زه راځم د پهله به دا ټول کامنټ کم. نو تاسو کتلی شئ موږ سره څه شی ولیکو، undefined. undefined هم یو ویلیو شه. ګوره تاسو دلته کتلی شئ ما کومه ویلیو دې ته نه ده ورکړې، نو دې دغه ویلیو هم undefined شوه، یعنې اوسه پورې ورته کومه ویلیو نه ده ورکول شوې. همداسې دې ډیټا ټایپ چې دی هغه هم undefined موږ سره تعریف شو او راته یې ولیکو چې دې ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه undefined دی. نو دا ډیټا ټایپس وو. دې کې تاسو ته دغه یو کنفیوژن کلیر کم چې موږ سره چې دی ایرې، آبجیکټ او نل، دا ټول موږ سره چې دی دا د دې ایرې او نل چې کوم دی د دې ډیټا ټایپ به موږ سره آبجیکټ ښیي، او آبجیکټ کوم ویلیو چې دا د ایرې او نل ویلیو راته ښیي، خو ډیټا ټایپ به څه شی وي، هغه به آبجیکټ راته ښیي. او بل دا دی چې موږ سره د آبجیکټ کومه ویلیو چې دا هغه به راته هم نه ښیي او په ډیټا ټایپ کې به هم راته وایي چې دا آبجیکټ دی. نو په ویلیو او ډیټا ټایپ دواړو ځینو کې به موږ ته آبجیکټ ښیي. او د دې د ویلیو ښودلو لپاره بیا موږ نورې طریقې کوو چې هغه به انشاءالله په آینده کلاسز کې یا په آینده ویډیو لیکچرز کې سټډي کوو. نو امید دی چې په ډیټا ټایپس باندې تاسو پوه شوي یئ. نیکسټ لیکچر کې به چې دی موږ انشاءالله په ارتمیټک اپریټرز همداسې په اساینمنټ اپریټرز باندې په دې باندې کار وکړو. امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي او ډېر څه مو ته لاسته راوړي وي. د اوس دپاره ښه وخت ته غواړم. الله پامان.